د عزتدار سړي پیژنګلو دا د شاه ببل قدر ورکوي او د محب باندې دغه ټول خلک درانه دي او په پښتنو قدرونو باندې پوره دي. موږ تاسو مننه کوو چې در دې ټیمه پورې موږ سره ناست یې. ځان د پاره لګې تاڼې وخی خیر دی چې په لورې او د باسط ناظم ډېره مننه چې داسې ښه پروګرام یې را جوړ کړی دی. بیا یې موږ له بلنه هم راکړه وایي چې په لورې د کعبې د چا سفر وي ما په داسې قافله کې چاله ورکړی او پس د مرګه چې زیارت د یار کومه زما سترګې مدینه کې چاله ورکړی چې په لورې د کعبې د چا سفر وي ما په داسې قافله کې چاله ورکړی پس د مرګه چې زیارت د یار کومه زما سترګې مدینه کې چاله ورکړی او زبا د هر چا نه سیوا غږېدم زبا د هر چا نه سیوا غږېدم د محبت د حادثې نه رستو د ځمکې غږ راځي زمانه راځي زبا د هر چا نه سیوا غږېدم د محبت د حادثې نه رستو د ځمکې غږ راځي زمانه راځي او یم مزدورکارا زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي یم مزدورکارا زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي ډکه بازارا زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي یم مزدورکارا زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي ډکه بازار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او پروردګارا څوک سوالګر راته مود روا پروردګارا څوک سوالګر راته مود روا پروردګارا زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي پروردګارا څوک سوالګر راته مود روا پروردګارا زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او دا زړه مې غواړي چې د سرو سره دی وتلمه خو خپل یار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي او چې د وختونو دانشته وای چې د وختونو په نيزو روان دي او هغه ژوند زما په خپو روان دي د برباد شوي ژوند پوښتنه کوي زه ورته وایم په مزو روان دي د برباد شوي ژوند پوښتنه کوي زه ورته وایم په مزو روان دي دا ته چې تلې نو وخت ولاړ دی خو ستا تصویر ته په کتو روان دي دا ته چې تلې نو وخت ولاړ دی خو ستا تصویر ته په کتو روان دی او دغه د کام د سر سودا چې کوي دا سړی تا سره په سو روان دی د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدای زمانه خدای ژوند خراب شو د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدای زمانه خدای ژوند خراب شو څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو د تسبیحاتو چې پابند سړی و هغه چې و د تسبیحاتو پابند هغه سړی ستا په مړوند خراب شو او په وینو رنګ د پښتنو کور یم په وینو رنګ د پښتنو کور یم هی هی د رنگ رنگ حادثو کور یم په وینو رنګ د پښتنو کور یم هی هی د رنگ رنگ حادثو کور یم د شهید شو ارمانونو خار یم زه د لوټ شو قافلو کور یم د شهید شو ارمانونو خار یم زه د لوټ شو قافلو کور یم زمانه هیڅ پښتنه نه ده شوې زمانه هیڅ پښتنه نه ده شوې مالک خرڅ کړی په پیسو کور یم او زه د آباد جماعتونو خار کې د یو مزدور بې دروازو کور یم زه د آبادو جماعتونو خار کې د یو مزدور بې دروازو کور یم مننه جی زه د آبادو جماعتونو خار کې د یو مزدور بې دروازو کور یم او زه مسافر د نامعلوم سفر یم د ختم شو فاصلو کور یم او د بلوچستانو په گاون کې اوسم د رکو شو جنازو کور یم او دغه یو ملګري فرمایش کړو چې
نوم دا یو څو شعرونه نور وایم چې د دوزخ تګو جنتونه نو دانش ته وایي چې د دوزخ تګو جنتونه نو زه به ورتلم خو د یار پلونه نو د دوزخ تګو جنتونه نو زه به ورتلم خو د یار پلونه نو د یار په مخ باندې خالونه نو که سپاره کې آیاتونه نو د یار په مخ باندې خالونه نو که سپاره کې آیاتونه نو هغه چې ډیر انسانیت او چا کې پاغه خار کې جمعتونه نو هغه چې ډیر انسانیت او چا کې پاغه خار کې جمعتونه نو مطلب پزړه کې د چا نوم موجود ما پسې شاته आवाजونه نو مطلب پزړه کې د چا نوم موجود ما پسې شاته आवाजونه نو زمونږ درد محسوسول اسانو خو بعضې خلکو پسې زړونه نو زمونږ درد محسوسول اسانو خو بعضو خلکو پسې زړونه نو درمانه مونږ داسې خوبونه لیدل هغه چې هیڅ تعبیرونه نو د یو ملګري فرمایش کړو د هغه په خوښه باندې وامه باسط ته دې هم ډالۍ وي او شیرباز ته دې هم ډالۍ وي چې تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خپه نه مړه تا پسې خمري سړی او تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم نس کې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا تا پسې کشي پولي سرار کوم وحي سړی او بې له تا نه یاره دا زمونږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان به راځي سړی